دا د پیښور د غټو سرکاري هسپتالونو ډاکټران دي څوک چې په لیډي ریډینګ روغتون کې هړتال لپاره راجمع شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې 13 ورځ خیبر ټیچنګ هسپتال کې د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله ټوپکمارو یا د هغه محافظینو د دوی په یو مشر ډاکټر تشدد او بېعزتي شوې ده نو باید د صحت صوبایي وزیر او د هغه نور مرستیال د خپلو څوکو څخه لرې کړي شي. زمونږ مطالبات بل ورځ خو بدلو ځکه چې د روجې پورې مونږ سه هړتال نه کول غوښتل نو څنګه چې هیلث منسټر او د هغه غونډګر زمونږ په هسپتال کې راغله زمونږ په مشر باندې لاس اوچت کړو د هغه سره دومره بدتمیزي وکړه د هسپتال نه د غونډګردۍ یو اډه جوړه کړه د هغې په وجه باندې اوس زمونږ چې کوم مطالبات دي چې دا هیلث منسټر به لرې کېږي د کابینه به لرې کېږي او زمونږ د هسپتالونو په ایډمنسټریشن کې چې د هغه سره څومره د هغه ایډوایزر دي چې هغه د دې کیاس کریټ کولو په دې هسپتالونو کې ذمہوار دي هغه د بالکل اوس په دې ټایم باندې نني کسبای هغه د خپل ودونه لره کړی شي. بل خو هسپتالونو ته راغلي ناروغو سره خپلوان د دغه هړتالونو نه سخت اغیزمن شوي دي او وایي چې ناروغو باندې سخت تیریږي خو ډاکټران یې درملنې نه راځي. او زه د مومند ایجنسۍ بابازود علاقې ما دلته مې مور راوستې او داخله کړې مې د 15 ورځې نه وشولې زه راغلی ما خو صحیح طریقې سره زموږ علاج ونه شو. هړتال خو ما د خپې غوښ کېدلې چې واټ ته ځم او ټسټونه راته لیکلي او پیړۍ ته راځم واټ ته لاړ شم نو هلته مې مریض پروت دی هغه غریب بیمار پروت دی بس څه وکړو دغه حالات دی بس الله دې موږ یرحم. خو اوس د ډېر لرې ځینې خلک راغلي دي او مریضان خلکو ته پراته دي او ځای په ځای نه په واټونو کې څه د ډاکټرانو څه انتظامیه شته نه په بیړۍ کې شته نه په بل ځای کې شته خلکو ته تکلیف دی او روجه په خوله خلک دلته ګرځي راګرځي څوک وایي اوس به هړتال ختم شي څوک وایي اوس به ختم شي. ولې د ډاکټرانو د دغه احتجاجونو او غوښتنو په هکله د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال لیړو ته وایي چې د مذاکراتو د لارې د دوی دروازې دغه ډاکټرانو ته هر وخت پرانستې دي او که چېرې دوی خبرې اترې نه کوي او هړتالونه هم نه ختموي نو دوی به په ضد ګامونه پورته کړي. ما خو نن اپیل کړی دی زه ترو اپیل ځم چې نور ډاکټران ته اپیل کوم چې کوم ښه خلک دی ښه د خلکو خدمت کول غواړي موږ هغې نه دا ایکسپیکټ کوو چې هغې به داسې قسم حرکت نه کوي. موږ د هغې چې څونه مطالبات دي موږ منلي دي موږ د هغې په تعداد کې اضافه کړې ده موږ د هغې ګریډونه بړاو کړي دي موږ د هغې سروس سټرکچر موږ هغې زیات کړی دی ښه کړی دی ولا بهترین سروس سټرکچر ورکړی دی د هغې نه پس هم که صحیح شوي موږ سره دې کېږي. د یادونې را چې دا وخت د خیبر پښتونخوا په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د ایمرجنسي سروسز نه علاوه مکمل هړتال دی او دغه ډاکټرانو دړکه وکړه چې دغه هړتال به هم جاري وي او که چېرې د دوی د غوښتنې ونه منلې شوې نو ایمرجنسي به هم په ټولو سرکاري هسپتالونو کې بنده کړي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.